سلامونه دوستانو ته امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ صحتمند اوسئ دوستانو. نه چې تاسو ته اکثره معلومه ده چې په ټلګرام کې مختلف روبوټونه راوتلي دي چې په دې کې بیا یو د ایډاکس ډراپ چې یو ښه پروجیکټ و او لانچ شوی هم دی، نو شاید د یو 2 ورځې وروسته د خپله بیټرام ورکړي او له هغې وروسته بیا د وزې په نوم که نه یعنې دغه روباټ راوته. اوس دوی د کیټس په نوم یعنې د پیشو په نوم یو روباټ دوستانو راوتلی دی چې دغه نوی تازه فی الحال راوتلی دی. تاسو اوس له دې څخه هم ګټه واخلئ او اکاونټونه پکې جوړ کړئ دوستانو. دغه د پیشو روباټ دی، نو لینک به یې د ویډیو په ډسکرپشن کې هم دوستانو او زموږ د ټلګرام په چینل کې به مې له هر څه مخکې زموږ ټلګرام چینل در سره سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم دوستانو در سره لایک کړئ. د ټلګرام چینل لینک هم په ډسکرپشن کې هم دوستانو تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دغه ډول ته لینک به تاسو په ټلګرام چینل کې هم وي او زموږ وټساپ ګروپونو کې به هم تاسو دوستانو وي او دا ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي. هره په شی باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو، تاسو به ډایرکټ اتوماتیک پلی سټور ته دوستانو بوځي، البته تاسو به ټلګرام ته بوځي. کله چې تاسو ټلګرام ته راوستئ په دغه سټارټ آپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. کله چې په سټارټ آپشن باندې کلیک ورته واخیستئ لږ تاسو دوستانو منتظر شئ تر څو موږ او تاسو د دغه صفحه خلاصه شي. نو دا هم کسټمر د هغو په شان دی دوستانو. راځو دلته په دغه آپشن باندې کلیک واخلئ، زموږ اکاونټ چک کېږي چې زموږ اکاونټ څو کلن دی او څنګه دی دوستانو. موږ اکاونټ یې چک کړ، په لومړي ځل یې موږ ته 630 کیټس کوین دوستانو راکړل. په دې کې موږ تاسو ریوارډ چې دی هغه 630 دی او ترڅنګ ټاسکونه چې دي موږ تر اوسه پورې نه دي کمپلیټ کړي او انویټیشن ما هم نه دی کړی ځکه چې موږ اکاونټ نوی جوړ کړی دی. په دې کې به دغه ټاسک باندې دوستانو موږ ته 100 کیټس کوین راکوي چې کله کلیک پرې واخلئ لږ دوستانو منتظر شئ ورته او په دغه سټارټ باندې دوستانو کلیک واخلئ. دغه 1 وین ټوکن دي دوستانو او د دوی بورډ دی. په دې کې تاسو کله چې جوین شئ تاسو ته به اوس هم دغه ټاسک کمپلیټ شي. زه د موبایل شماره ورکوم، کله چې شمېرې کوډ ورکړئ تاسو د افغانستان ډایرکټ اتوماتیک افغانستان درته راخلي. هغه دوستانو کله بشپړ کړه راځو دلته نیشنالټي باندې کلیک اخلو، سلیکټ یو بورډ د کنټري باندې تاسو هیواد وایي کوم دی، نو راځو په دې باندې کلیک اخلو، هیواد کې افغانستان انتخاب او کله چې افغانستان انتخاب کړه دغه پروسه مکمله شوه کنټینیو باندې کلیک اخلو. دوستانو کنټینیو باندې کلیک واخلو، دغه بعضې وخت سم کار نه کوي نو پروفایل اپډیټ شولو دوستانو له دې څخه بیک ځو شاته دوستانو علاوه سکسس باندې کلیک اخلو. زموږ تاسو اکاونټ دی هغه بالکل دوستانو اوس په دې کې مکمل شو. کیو آی سی برخه دوستانو د کیو آی سی برخه باندې تاسو بیا بله ویډیو راوړم چې څنګه په دې کې موږ تاسو کیو آی سی کولی شو. نو دوستانو په دې کې اوس راځو لاندې کلیم ټوکنز باندې کلیک اخلو. کله چې کلیم ټوکن باندې کلیک دوستانو هغه تاسو کتلی شئ دغه اپشن موږ ته په دې باندې اوس 2 اس ټي ټوکن راکوي. دغه موږ تاسو سواپ کولی هم شو، خرڅولی هم شو، اخیستلی هم شو دوستانو. هر څلور ورځې وروسته به راځئ او 2 اس ټي ټوکن مو ترلاسه کوئ دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه څلور ورځې وروسته به تاسو راځئ او دغه ټوکن مو تاسو ترلاسه کوئ. نو دوستانو په دې کې همدغه هم برخه ده، دغه تاسو کپی لینک نه او شیر باندې چې کله غواړئ تاسو کپی کولی شئ نورو دوستانو ته هم لیکلی شئ تر څو راشي تاسو له لینک له لارې تاسو ته دوستانو ورسېږي. نو دغه هم تاسو بیا کنورټولی هم شئ دوستانو. په دغه هم کې یو دغه د والټ برخه دوستانو، دغه په دې کې مونږ او تاسو دغه سواپ کولی هم شو دوستانو. دغه ټوکن چې کوم دی دغه د صدیرا ټوکن چې دی که نه دغه مونږ تاسو سواپ کولی هم شو. زه اوس مهال 4 اس ټي ټوکن دوستانو لرم، نو دغه سواپ کولی هم شو او نورو خلکو باندې هم دوستانو خرڅولی شو. خو دا چې څنګه کولی شو دا به بیا وروسته راځو. په دې کې دغه د ټرانزیکشن برخه دوستانو مونږ کوم ټرانزیکشن نه دی ترسره کړی تر دې دمه او په دې کې اوس مونږ تاسو راځو. دغه هم داسې خاص مهم اپشنونه دي، خو راځو دغه اپشن ته هم دوستانو دا کې هم داسې خاص نه شته. دغه صرف د دې له لارې تاسو کولی شئ بیا لوګ اوټ هم شئ او بیرته دغه له دې څخه واوځئ. او بله دوستانو دغه برخه ده، په دې کې هم داسې خاص ته نه شي، هم داسې د دوی معلومات دي په دغه برخه کې هم او دغه خلک چې چا څومره ټوکن اخیستي او څومره خرڅ کړي او څومره کار یې کړی دی دغه ټول په دغه برخه کې دي دوستانو. او بله دغه میسیج برخه دوستانو، کله چې کوم مشکل ستونزه په دغه صدیرا چاین کې دوستانو راشي نو تاسو کولی شئ په دغه برخه کې دوی ته خپل میسیج وکړئ او خپله ستونزه مشکل ورته پیش کړئ تر څو دوی تاسو ستونزه او مشکل دوستانو در حل کړي. او بله دغه وروستی برخه ده دوستانو، په دې کې هم داسې نور خاص څه نشته دي. نو دا به مې یو ځل وګورو. ښه دوستانو له دې څخه هم تېرې ورځو پروفایل ته په دې کې دوستانو داسې کارونه دي چې چا کیو آی سیانې کړي دي او نه یې دي کړي که نه چا کیو آی سیانې په څومره هغه کې پاتې دي دوستانو، یعنې ولاړې دي په پینډینګ کې دي. دغه ټول دي دوستانو، دغه مکمل یوزر دی چې چا کیو آی سیانې کړي دي او نه یې دي کړي او د کوم هېواد څخه دي
تاسو کتلی چې دغه ویریفیکیشن یې شوي دي د بعضې او د دې چې دغه بیا په پینډینګ کې ولاړ دی او د ډېرو ویریفیکیشن یې شوی دی او د ډېرو بیا د دوستانو نه دی شوی او نو تاسو دغه مکمل کتلی چې څوم تاریخ باندې د هر څه تاسو ته ښایي دوستانو. نو بل پروفایل برخه د دوستانو په پروفایل برخه کې خاص هم درته وویل چې خپل تخلصونه هر څه تاسو کولی شئ په دې برخه کې هر څه سره منظم کړئ. او بله سیڼ برخه د دوستانو په سیڼ برخه کې هم داسې خاص څه دوستانو نشته دي. تاسو به راشئ او په دې کې تاسو کولی شئ دغه سیڼ کې د SDA ټوکن کنه یعنې کولی شئ نور ولیټونو ته یې ولیکئ او یې ټرای کړئ دوستانو. نو هر څه بیا وروسته کوو او KYC برخه هم ده دوستانو. KYC برخه هم موږ تاسو بیا وروسته به بشپړوو په دې کې ځکه چې KYC هم ډېره زیاته مهمه ده. KYC لپاره به هم زه بیا تاسو ته یوه نوې بله ویډیو راوړم چې څنګه د دې KYC بشپړه کړو او څنګه د دې KYC دوستانو موږ تاسو کولی شو. نو ویډیو دوستانو نه اوږدوم، هم صرف همدومره ویډیو مې تاسو ته راوړله چې تاسو په دې کې کار وکړئ او ګټه ترې واخلئ. یو ښه پروجیکټ دی دوستانو، یو ښه ګټه ورکوي او تاسو کولی شئ دغه په ډېرې اسانۍ سره بیا ویډرا کړئ او خرڅ کړئ دوستانو. نو په دې کې نور داسې خاص څه به دوستانو نه وي چې زه تاسو ته تشریح کړم. همدومره تشریحات بس وو، صرف راځئ او په دغه ځای کې کلیم کوئ او هره ورځ 2 ST ټوکن ترلاسه کوئ. نو ویډیو دوستانو نور نه اوږدوم، ویډیو زیات تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره مې شیر کړئ. تر بل ویډیو تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت